د ورو سوال کړی دی چې یو کس دا خبره کوله په مجلس کې چې د پیغمبر په کور کې هم دا مسلې وي د ښځې او خاوند دا مسلې چې کومې دي او د زنانو دا مسلې دا مشکلات د هغه په کور کې هم نو بیا بعضو ملګرو ورته ووایي چې دا تا ډېره غلطه خبره وکړه وی هغه وایي چې زما دې کې مقصد د پیغمبر بېعزتي نه ده نه د هغه د بیبیانو بېعزتي ده خو صرف دغه مې مقصد دی چې وګوره دا د آدم د بچو سردار دی او د ده په کور کې هم دا مسلې شتي نو سوال دا دی چې آیا داسې قسمه خبره کول په دې کې د پیغمبر یا د امهات المؤمنین شان کمول دي که نه دا خبره صحیح ده الجواب دا خبره یاده کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور په کورونو کې غوره کور دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور په کورونو کې پاک کور دی او څنګه به غوره کور نه وي او څنګه به پاک نه وي او هغه کور د نبوت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې د خپل کور والا دپاره غوره دی او زه غوره یم د چا دپاره د خپل کور والا دپاره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ډېر ښایسته ژوند تېرو چې سیرت کې د هغې تذکره ډېره تېره شوې ده او دا نوي سلسلې چې موږ شروع کړې ده په هغې کې خو به انشاءالله ښه ډېر تفصیلا بیانو کړو چې ته الله موقع راکړه نو دې خو دا یاده کړي دویمه د زنانو په منځ کې یا د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کومې خبرې راځي او اختلافات راځي دې ته وایي طبیعي امر د طبیعي خبره ده بلکې دا د واده کړی شو هلک او جنۍ د هغوی د ژوند طریقه ده چې د دوی په ژوند کې به لازم د یو بل سره خبرې اترې راځي وجه دا ده چې د دنیا داسې ژوند دی چې دا د غمونو نه پاک نه دی دا د مشاکلو نه د مصیبتونو نه پاک نه دی نو هر چې د نبوت دا کور دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کور دی په دې کې هم کله ناکله داسې قسمه خبرې هغه راغلي دي او په هغې کې موږ قصه ذکر کړې وه تفسیر د رسولو کې سیرت کې تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض اوقاتو کې غوسه شوی دی او څه کړي یو میاشت بهر ته تللی ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلی خپلې لور ته قار شوی عمر رضی الله عنه راغلی د حفصې ته قار شوی دا قسمه خبرې راغلي دي نه انکار نشته دا راغلي دي خو داسې عیب خو نه دی دا خو طبیعي خبرې دي کور کې راځي دا قسمه خبرې نو دې ورور ته موږ دا وایو که چېرته د ویونکي مقصد دا وي چې ګوره دا مسلې د ښځې او د خاوند او د کورنۍ مسایل چې کوم دي دا په هر کور کې دا طبیعي خبره ده تر دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور هم د دې نه پاک نه دی او اراده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د هغه د بیبیانو د شان کمول نه وي والعیاذ بالله نو دې کې هېڅ حرج نشته بلکې کله ناکله په دې باندې ته یو مسلمان له تسلي ورکولی شي څنګه به تسلي ورکولی شي پوه نه شم چې د پیغمبر په کور کې ګوره دا مسلې راپېښې شوي که ستا کې راپېښې شي نو ولې ورسره خراب صبر کوه په ښه طریقې سره حل کړه نو زموږ خو دا ګمان دی چې یو مسلمان نو هغه خو په دې نیت نه وي چې هغه به د پیغمبر بېعزتي کوي یا د هغه مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو بېعزتي کولي نه دا به نه وي